هر وخت او هر ځای د خیر کښت پاشه. که چېرته خپل تخم در څخه ورک شي نو کله چې باران وشي تا ته به وښایي چې تا خپل تخم چېرته پاشلی و، ځکه باران ټول تخمونه شنه کوي. نو هر ځای تر هر اسمان لاندې د خیر کښت پاشه، پایله به حتما ګوري، که نن وي که سبا. په ټوله کې مو هدف دا دی چې په خپل ژوند د خیر کارونه وکړئ. د خیر کارونو یوازینی هدف دا نه دی چې موږ د یو اړمن او بېوزله ورور لاسنیوی وکړو. په ټوله کې نیک کار او ښه کار ترسره کول د خیر کار دی. راځئ په دې نړۍ کې داسې ژوند وکړو چې د محشر په ورځ راته د یو نیک او مخلص بنده لقب راکړل شي. السلام علیکم ورحمت الله.